اذ اخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من کتاب و حکمه. په مخکې رکوع کې الله پاک جل جلاله د دوی هغه افتراءات، د دوی شناعتونه، د دوی مذمت، د دوی شدید عداوت د مسلمانانو سره بیان شو. همدارنګې په دې رکوع کې الله پاک د هغوی هغه عبادت، د هغوی هغه معامله، د هغوی هغه لیکل شوي کتابونه چې دوی به په دروغو اقرار کولو چې انه من عند الله، د هغې بطلان بیانوي. څنګه الله پاک د انبیاءو نه وعده واخیسته چې کله هم تاسو ته یو کتاب راغی، یو علم راغی، او بیا پیغمبر د پیغمبري دعوا وکړه، د تاسو د کتاب سره موافقه دعوا وه، نو تاسو به په پیغمبر باندې ایمان راوړئ، او که کفارو زحمت ورکولو تاسو به د هغې نصرت کوئ. ټولو انبیاو دا خبره ومنله، وعدې وکړې، ټول په دې خبرې باندې ګواه شول. اوس له دې نه بعد هم چې څوک ګرځي نو فاولئک هم الفاسقون. آیا د الله نه بغیر بل دین غواړي؟ د الله نه بغیر بل ښه دین شته؟ نشته. حال دا چې د الله پاک جل جلاله دی پاره هغه جمادات، اسمانونه، زمکه، غرونه، ونی، بوټي، شمس او قمر، دا ټول د الله دی پاره تابع دي. بیا تاسو څنګه د الله تابع کېږئ؟ نه، د الله دی پاره ټول شیان یا به طریق طوع یا به طریق کرها. طوع سمانا، طوع معنا دا چې دی تابع د الله د حکم دی، بغیر د کوم سختۍ، بغیر د مشقت نه. لمر ته وایي خېږه، ستورو ته وایي خېږه او پټېږه، ورځ ته وایي راځه، شپې ته وایي راځه، بغیر د کوم مشقت نه. او یا په عالم ذوی العقول کې د الله دی پر تابع دي په مشقت باندې. مشقت څه معنا؟ کافر ظاهرا الله نه مانی، خو که کافر سوچ او فکر وکوي د خپل ځان پیدایش کې، د خپل ځان په تربیت کې، د دې مشقت نه بعد به دی په خپله ووایي چې الله شته او زه پیدا کړی. او یا معنا دا چې د الله دپاره به تابع وي طوعا او کرها، که په خپله خوښه وي، که په مشقت او تکلیف او زور باندې وي. دنیا کې په خپله خوښه مسلمان وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، په قیامت کې به کافر هم وایي والله ربنا ما كنا مشرکین، قسم په خدای که موږ مشرکان هم د خپل کفر او شرک نه به انکار وکوي. هر شی د الله دپاره تابع دی. ته ورته وایه پیغمبره موږ په الله ایمان، ما انزل علینا کتاب باندې ایمان ده. ابراهیم علیه السلام باندې صحیفې نازلې شوې وي، 10 صحیفې وي، ګراف نومېده ده، ګراف. موږ په دې باندې ایمان ده. اسماعیل علیه السلام باندې، اسحاق علیه السلام باندې، یعقوب علیه السلام اسباط د هغوی اولاده. همدارنګه موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، تورات، انجیل او نور پیغمبران، موږ په دا ټولو اقرار کوو چې دا ټول د الله پیغمبران دي. لا نفرق بین احد منهم بان نؤمن ببعض ونکفر ببعض. موږ داسې نه وایو چې پلانکی پیغمبر صحیح دی، پلانکی نه دی صحیح. بخلاف الیهود، یهود موسی علیه السلام مني، عیسی علیه السلام نه مني، رسول الله نه مني. نصارا عیسی علیه السلام مني، موسی علیه السلام نه مني، قرآن نه مني، محمد رسول الله نه مني. نو مسلمان عقیده بدای چې موږ په ټولو انبیاء باندې ایمان ده. البته ایمان اجمالی ده، ایمان تفصیلی نشته. والا لبینه الله لنا، الله به د ټولو انبیاء ذکر کړی وي، او حال د قرآن کریم کې د 230 پیغمبرانو ذکر راغلی ده.
الله فرمایي چې هر څوک د اسلام نه بغیر بل لار ونیسي په قیامت کې به تر ټولو زیانکار هم د انسان وي. څنګه به الله چاته هدایت وکوي چې دوی د ایمان نه وروسته کافران شوي هم وي او د عقیده هم لرلي په اول وخت کې چې پیغمبر حق ده، بینات معجزات بسترګو باندې وویني، الله ظالم قوم ته هدایت نه کوي. د دې جزا دا ده چې په دې باندې د خدای لعنت وي، د ملائکو لعنت پوي، د ټولو خلکو لعنت پوي. په دې لعنت یا په هغه اور کې چې د هغه لپاره سبب لعنت تا همیشه دی پاروي، نه به عذاب لدوی نسپکېدی شي چې آسان شي، نه به دوی ته مهلت او چوټي ورکول شي. د دنیا په ورځو کې یا د دنیا په عذابونو کې چوټي وا، خو قیامت په عذاب کې چوټي نشته. مگر هم کوم کسانو چې ایمان راوړی وي او خپل اعمال نیک. د تابو توبه یې وایستا، اوس خالد خلی توبه خو کافی نه ده. اوس په دې باندې دلیل دا چې دا رښتونی توبه ده کنه ده، نو دلیل دا ده چې د توبې نه بعد خیانت ونکړو، د توبې نه بعد اعمال صالحه وکړل، دا دلیل د رښتونی توبه ده. اګه توبه هم ناری وي، خیانت دی کوي، دروغ دا وایي، بالماضي دی کوي، ګناهونه دی کوي، دا د دې علامه ده چې توبه نه ده ایستلې. صبح در کفات توبه بر لب دل فر الذوق گناه، صبح در کفات توبه بر لب دل پر الذوق گناه، معصیت را خندم آید ز استغفار ما. تسبیح پلاس کې ترق او درق دی اچولې. توبه بر لبا صرف شونډو باندې توبه او باسه پزړه کې دی، دل فر الذوق گناه، زړه دې د ګناهو د خوندونو نه ډک ده. معصیت را خندمه آید د ګناه خاندي زمون په دې توبه باندې زمون په دې استغفار باندې خاندي چې ګناه سمره ده او وړي کې توبه وګړه. نو توبه هو ندم توای، پښمنتیا توای، اخلاص توای. الله فرمایي کوم کسان چې کافران شول، یو ځل په موسی علی السلام ایمان راوړل، بیا په حضرت عیسی علیہ السلام باندې کافران شول، بیا خو پر زیات کو پر رسول الله باندې هم کافران شول، په قران کافران شول. الله فرمای ایس کله بد دوی توبه قبول نشي اذا ماتوا على ذلك، چې په دې حالت د کفر کې راشي. حکم کسان چې کافران دي او په دې حالت کې مرګ ورته راغی، کفر ځن دا ټول سرزمین د دشي سرزر شي فرزن او دای دغه ټول الله ته پیش کوي چې خدای ما ته راکا، دا درواخله ما ته له عذاب نه نجات راکا، قبول بنشي. یو بنده به الله قیامت کې راوړي، بنده ما دا عملت سا عمل دې کړی، یا الله جمعته فکثرته، ما مال جمع کړو خزیات مې کو، اوس مې پریدا چې لارشم آتکا کله ټول مال درته راوړم. و انسان سا عمل دې کړي، بیا به مال مې جمع کولو خمه زیات کړو، اوس مې پریدا چې لارشم ټول درته راوړم. دریم ځلم دغه سی وایي، الله به وایي انه عبد لم يقدم خيرا، دا یو بنده د نیک عمل نه د کړي، اذهبوا به الى جهنم. مال څه فائدہ وکړه؟ کبیا پرزان دای خوای چې ما دنیا ته بیا ولېګا چې زه را واخلم، دا د مونږ تاسو د نیکونه کراشي بیرته او د مسیو نه خپل دنیا ورزوګ به ورکی چې بابا ته مرشا. ته په بل قطار کې مونږ نور خلک یو، ته څوک چې راغلی زمونږ کوته، نو دای خدای انسان وایي چې دنیا ته پرې چا دنیا بیرته راوړم، تا ته څوک درکې؟ الله فرمایي د دوی لپاره عذاب الیم ده،
اس مانع با د الله د عذاب نه د دوی سره نبی چې د الله د عذاب نه ځانونه بچ کی. و اذ یادها وقت اخذ الله میثاق النبیین، الله واخست د بعد د انبیاء او د پیغمبرانو، لما خامخ آتیتکم جماراتا گو کتا سوتا من کتابین د کتاب نه قرآن و حکمت علم، ثم جاءکم رسول بیارا غیتا سوتا عظیم الشان پیغمبر معظم پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مصدق لما معکم، موافق ده هغه کتاب چې تاسو سره ده. د تؤمنون نبی خامخا به تاسو په ایمان راوړی، ولا تنصرون نو خامخا به تاسو د پیغمبر نصرت او امداد کوئ. قال الله فرمای اقررتم، تاسو اقرار وکړه په خبره باندې، واخذتم على ذلكم اصري، او تاسو قبول کړه و مخه سره په دې باندې زما وعده. قالو دې ټول او ویل اقررنا، مونږ اقرار وکړو. قال فرمای فشهدوا، گواشه په دې خبره باندې، وانا معكم من الشاهدين، او زه هم د تاسو جملې د شاهدانو نه يم. فمن هادو تولى جو غرزي بعد ذلك ورستل دینا، فاولئک دا کسان هم الفاسقون، دا کسان فاسقان دي. افغیر دین الله یبغون، آیا بغیر د دین د الله تعالی نه بولی، او حال دا وله د الله تعالی دی پر اسلم تسلیم شوه، تابعت انقاد من فی السماوات، کوم چې اسمانو کې ملائکه دی، ول ارض پزماکه کې انسان او پیریان دی، طوعا بلا مشقت و کرها سره د مشقت، یا پر رضا یا په زور، و الیه یرجعون، او دا الله ته ټول ګرځول کی په قیامت کې. قل وا پیغمبر آمنا بالله، مونږ ایمان راوړی په الله تعالی باندې، وما انزل علینا، کوم چې مونږ باندې نازل شوی قران کریم دا، وما انزل علی ابراهیم و اسماعیل، کوم چې نازل په ابراهیم علیه السلام، په اسماعیل علیه السلام، په اسحاق علیه السلام، په یعقوب علیه السلام، والاسباط د دوی اولادا. وما هغه او دی چې ورکړل شوی دی موسی علیه السلام ته، او عیسی علیه السلام ته، والنبیون او پیغمبران من ربهم لطرف در رب د دوینا، لا نفرق، مونږ فرق نه کوو، بین احد منهم، ما باندې یو د دوی کې هم مونږ دا فرق نه کوو، بان نؤمن ببعض ونکفر ببعض، مونږ په ټولو پیغمبرانو ایمان راوړی، ونحن له مسلمون، مونږ د الله تعالی دی پر تابعدار یو. فهذا هو الاسلام فاقبلوه، ومن يبتغي غير الاسلام، چې څوک طلب کوي غیر د اسلام نه بل دینن دینو، فلن يقبل منه، اس کله به هم قبول نکړي شي لدنا، وهو في الاخره، او د په اخرت کې من الخاسرین، لجملې د زیان کارو نبوي. کیف یهدی الله، څنګه به الله هدایت کوي قوما قوم د کفروا بعد ایمانهم، چې د کافرانو شي پر رسول الله باندې پس د ایمان د دوی نه، وشهدوا دی دا گواهی کوي ان الرسول حق، چې دا پیغمبر حق ده، وجاءهم البينات، او راغی دوی ته واضح بینات قرآن، والله لا يهدي القوم الظالمین، الله پاک جل جلاله هدایت نه کوي قوم ظالمانو لره. اولاک دا کسان جزاؤهم د دوی جزا دا د ان علم چې په دوی باندې لعنت الله، د الله پاک لعنت، والملائکه د ملائکه لعنت، والناس اجمعین د ټول خلق لعنت، خالدین فیها همیشه به پدې کې، لا یخففو نبس پکې دي شي عنهم لدوین العذاب عذاب، ولا هم ينظرون نبدې ته مهلت ورکول کېږي چوټي بنوي من العذاب. الا الذين مگر مها خلق تابو چې توبه واستجدا من بعد ذلك ورست الذين واصلحوا، او دې خبره برکو خپل عمل او خپل عقیده، فان الله غفور رحیم، الله پاک غفور او رحیم، غفور بخون کې ذات رحیم مهربان ده، دا رحمت کې زیادت په مغفرت باندې. ان الذين كسان كفروا جدي کافران دي بعد ایمان، پس د ایمان د دوی نه، موسی علیہ السلام په تورات باندې، ثم ازدادوا کفر، به کفر زیات په محمد رسول الله په قران کریم باندې، لن تقبل اس کلبا قبول کړي نشي توبه توم دي توبه په دې شرط باندې اذا ماتوا على ذلك دي باندې وفات شي، واولئک دا کسان هم الضالون، هم دا کسان گمراه دي عن الاسلام وعن طريق الهدايه، د هدایت دلارنا. ان الذين بشکا کسان کفروا دي کافران دي، وماتوا دوی مړشي، وهم کفار، په داسې حالت کې چې دوی کافران په دې حالت د کفر کې مرګ ورته راشي، فلن يقبل من احدهم اس کلبا قبول نو، هیڅ کلبا قبول کړي نشي له یو د دوی نه، ملء الارض ذهبا،
په اندازه د ډکېدو د ځمکې د سرو زرونا ولو افتدا به اگر دې پیډیا ورکې پدې بد ځان د خلاصون دی پارا اولا کدا کسان لهم د دوی لپاره عذاب علیم عذاب درناک دا وما لهم نشته دوی لپاره من ناصرین مانعین د الله پاک د عذاب نه دوی لپاره بنوي تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون مخکې رکوع کې الله پاک فرمایل چې کدا خلق ټول سرزمین مصرف کې هم نو دوی لپاره بعد عذاب مانع او وقایا جوړ نشي په دې رکوع کې الله فرمایي د انفاق د فاراد و درې خبره زیر نظر ساتي یو دا انفاق د هغه چا قبول دا چې مسلمان وي دویم دا انفاق د هغه چا قبول دا چې د مال حلال نه وي دریم دا چې انفاق د هغه چا قبول دا چې په طیب نفس باندې هغه شی ورکوي چې دته محبوب وي دته ګران وي دویم په دارو کو کې په د يهودو باندې د بل چې دی پر رسول الله باندې اعتراض کولو دا اعتراض دفع او د دوی افتراح کرا کول دي مخکې دوی اعتراضات وکړل دلته اعتراض کوي چې ته وایې چې زه پیغمبر یم پیغمبر خو حضرت یعقوب علیه السلام هغه به د وخانو شو دی دا نه خوړلې او ته یې خورې نو معلومه ده چې ته پیغمبر نه یې که سړی په نظر د عقل باندې وګوري دا مازه او بهانې دي خزا هغه خوړل زه نه خورم یا هغه نه خوړل زه خورم اوس آیا خوراک نه خوراک پر رسالت کې نقصان ده خدا د دې بهانې دي کله یو بانا کله بل بانا کله بل بانا دا به راخستل الله پاک په قران کریم کې د دوی هغه بهانې چې حقیقت هم نه لري الله تردید کوي درستانه پزلو کې کوم شک پیدا نشي چې کده زموږ د پلارانو دا خبره به حقیقت ولري د ټول تردید کوي دریم دوی ویلي چې زمونږ د قبله بیت المقدس دا تر ټولو لومبانه کوټه ده الله په دا ټولو خبرو تردید کوي اول اے خلکو اس کله به تاسو کامل نیکی تا نجات تا فلاح تا تقوا تا ونرسېږئ چې ترڅو هغه شی د الله په لار کې مصرف نه کوي چې تاسو ته ګران وي تاسو ته محبوب وي عمر ابن عبد العزيز رحمه الله با غنی اخستل غنی او به دا غنی خلکو ته ورکول نه چا ورته ویل چې امیر خدا روپۍ خلکو ته ورکا دغه ویل چې دا غنی په ما ګران دي ما ته خوند راکړي او الله فرمایي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تاسو ته ایسه او بر فائدہ نه رسي چې ترڅو پوري هغه شی مصرف نه کوي چې تاسو ته محبوب نه وي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو صحابي ته فرمایل ما ته یو امین د وخت هغه امین د وخت ستړي راخېستا وا خو چې هر کله دا آیت نازل شو وی فرمایل چې دا امینځه هي حرة لوجه الله لکه زما په اموالو کې تر ټولو نه ماته محبوب او ګران زما دا امینځه ده ابو طلحه انصاری رضی الله تعالی عنہ یو خستا باغ لرلو امام المسجد د جمعه د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم د قبله په طرف باندې دی باغ دومره میوي کولې چاته یو ورځ د مازدیګر مونږ پکې کړی دومره داونه غنی وي چې مرغې نه نواته مرغې نه بیرته وته لار رکشوا کته پورته ګرځېدی دا هم دی له وجه نه په مانځ کې د صحه وشو لو سنای د یو مانځ په خاطر باندې د دې باغ نه کرکه وشولا چې باغ زه پتا کې څه خیر پیدا کم چې د تا د وجه نه زما په مانځ کې مکرووالی یا سرده صحه لازم شولا خلقو کنه نن مونږه د باغ دی پاره خلاصه کوي چې د لاسو ګړې پالکو دی پاره مونږ ته چټي ورکو
یا د 2 درجنو جرجیر د پاره مون پرې غدو خدای فرمایي چې زه سهو شوم نو باغ پتا کې بس خیر پیدا شي چې زما په مانځ کې د تا د وجه نقصان راغی. دا آیت چې واوریدو راغی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه اورم چې الله پاک فرمایي چې محبوب شی به د خدای په لار کې ورکوي وان احب اموالی الی بیرها بهترین تر ټولو اموال ماته بیرها ده او دا دستا شو د الله او د رسول دی پاره شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل بخ بخ کلمه د خوشحالی کلمه د سرور ده څومره ډیر خمال ده ډیر خمال ده. وی فرمایل د خپل تر زمانو اقربا او مند کې تقسیم کا. یا رسول الله ما خیرات کړی تا ته چې بس تا صدقه الله قبول کړه د دې په اقربا او مسکینانو کې دا باغ تقسیم کو. هغه سره کامل نجات تا کامل کمال ته رسیدلی شي چې محبوب شي د الله پر رضا کې ورکی. الله فرمایي چې تاسو دا افترا ولې کوئ چې یعقوب علیه السلام باندې دا شی حلال یا حرام. ټول شیان په یعقوب علیه السلام باندې حلالو خود په خپل په ځان باندې حرام ګرځولیو. آیات تحریم د بنده باندې خو تحریم د الله ناراضي په د باندې عرق النساء د طلب د شکر په خاطر باندې اول ک الله ما ته شفا راکړه زبدش او خانو دا شیان نخره. نو دا تحریم دی او بنده او نظریو او تحریم د عبادت او تحریم د الله تعالی نبی. دویم دا چې د الله تحریم خو هغه توای چې په کتاب الله کې ذکر وي. خزیلار شه تاسو تورات راوړی تورات اول ونی چې آیا په تورات کې د شی حرمت راغلی نه دراغلی. خجه حرمت راغلی نه د معلومه د تاسو افترا کوي چې دا شی الله حرام کړی الله نه دی حرام کړی. الله رښتیا وایي تاسو د ابراهیم علی السلام د ملت تابع شئ. ابراهیم علی السلام له جملې د مشرکانو نه نو مثلکم د تاسو په شان باندې ای خلکو تاسو زمون کعبه مخته یا کوټه مخته الله فرمایي تر ټولو نه اولینه کوټه. علامه سعدی رحمه الله فرمایي چې الله پاک بحرونه الله پاک هغه ملغلره پیدا کړه ډیر لوی ملغلره چمکداره چې الله ورته په نظر د هیبت باندې وکتل ویلې شو د هغه د پادشونی برخه نه لازمکا او د هغه د ګیس نه دخان نه اسمانونه او بیا اسمان ماده اگر چې ورسته پیدا شو خو دحوا د اسمان غړېدل مخکې وشو زمکا په اعتبار د ماده سره اگر چې مخته وا خو په اعتبار د دحوی غړېدو سره ورسته شو او الارض بعد ذلك دحاها د زمکا یو سپین ځکش د دې زمکه په دازک کې یو ځای دسي جګو درېدو سپینواله د نور نه د نور زمکو په پرتله باندې زیات وو زبدتن بيضاء هغه د کعبه شریفه ځای وو. وګوره د زمکه نقشه لا نه دراغله په هغه وخت لا کعبه موجوده و. د دې اغلان دي تادونه په تخوم الارض السابعه حتی دوم زمکه پورې دا کعبه شریفه ننوتل زمکه یا په اعتبار د برکات سره والله اعلم بحقیقت هذا الحديث. نو تر ټولو نه اولینه کوټه د عبادت د خلکو لپاره چې الله جوړ کړی د کعبه شریفه ده. بکه لغه فی مکه لکه مونږ تاسو کله کله وای کتاب متاب نو دا یو قسم تاکید ده د هغه لپاره. دویم قول بعض خلکو تلفظ کې اختلاف وي د میم په ځای باندې به وای زمونږ تاسو پښتو کې هم داسې لهجه شته نو بعض خلکو به مکه ویلې او بعض خلکو به بکه لغه فی مکه
دریم بک قطع توای پرې کولو توای او مکه ته ځکه بک کوي لانها تبکو اعناق الجبابره کعبه شریفه د ظالمانو سټونه پرې کوي ومن يريد فيه بالحاد نذقه من عذاب الیم چې څوک کعبه شریفه کې د بدو اراده کوي الله عذاب ورکوي سلورم بکوي د زړه نه راخته من البکا والناس يبكون او يتباكون خلق پدې کې ژاړي یا صورت او شکل د زړه جوړي پنځم بک ازدحام توای او هر دم د حرم شریف همیشه دی پاره یو مزدحم ځای ده هر وخت پدې کې د لاس پندل لسلکو د خلق کړي نو بهترین اوله کوټه چې مخدز مکه باندې کې خودلې شوی ده دا کوټه ده دا کوټه اول الله پاک ملائکه جوړل دا الله پاک په امر باندې ملائکه جوړل دا غن اورسته چې آدم علی السلام دنیا ته راغی آدم علی السلام جوړ زمانه د آدم علی السلام نو ورسته شیس علی السلام جوړ د هغه نو ورسته زمانه د ابراهیم علی السلام کې ابراهیم علی السلام او اسماعیل علی السلام جوړ د هغه نو ورسته جرهم قبیله جوړ د هغه بعد عمالقه جوړ د هغه بعد قریش جوړ کړ د هغه بعد هغه حجاج ابن یوسف فست وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم ناغه مخکې عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ جوړ کړ د عبد الله بن زبیر نو ورستا حجاج ابن یوسف دا جوړ کړ د ابراهیم علی السلام نقشه یا د آدم علی السلام نقشه کعبه شریفه لویا حتیم داخل او دروازه دوا او دوله دروازه د ځمکې سره لګېدلې یو دخولی او بل خروجی قریش سے جوړ کړه دغه خرچا کم شو د کعبه دی پارا په زمانه د کفر کې هم ځانګړي حلال مال جمع کړي دی به د کعبه لاندې د خزانه ساتله چې پدا پوي شو چې کعبه په جوړیږي راځي اړنګوي خو چې دی به کله کعبه تراغلل یو وګدا اجدها یو مارو دا په دې سر کې بناس اچا کې دا جرأت نو چې کعبه شریفه ته لاس ور وړي وای په اخر کې دوی کې ناستل یو کس د دوی نه راوچت شو زارې ډېری وکړي صدقې وکړي چې ګیسته بزدا کار شروع کوم هغه زارې به الله قبول کړي وي چې ګیسته راغی هغه اجدها نه و کعبه شریفه اړه چې الله مونږ د ستا دشمنی اراده نه لرو سر مونږ د کعبه خراب شوی د مونږ یې جوړو تجدید بنا یې کوو کعبه باندې شروع کړه نفقه کم شو فقصروا عن الكعبه د حتیم زیت نه وېستله او دروازه یې وکړه او یوان دومره جګه کړه چې لا ایت دا غوته له حقایق ورسېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي عائشه ته دا فرمایلی وو لولا حدثان قومک کدا ستاد قوم نه وای اسلام نه وای
لنقصت الكعبه ما به کعبه رنګوي او په هغه اساس د ابراهیم علیه السلام باندې ما جوړوي. رسول الله وفات شو. چې کله عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ د مکه معظمه والی مقرر شو، نه هغه راغی حضرت عائشه ته. عائشه ترور وا تروري آیات خو بد رسول الله نه کوم وصیت اوریدلې نه وي دی او ویلې ولینا دا یو وصیت کول چې چرته د خلکو نوې اسلام نوې او دی ویلې نه چې دا پیغمبر ولی کعبه سره څکا د معنا نه دې څکار لري ما به دا کعبه رنګوي ما په اساس او بنیاد د حضرت ابراهیم علیه السلام باندې جوړ کړی وي. د لاړه کعبه رنګ کړه په آداب اساس د ابراهیم علیه السلام باندې جوړ کړ. خو چې هر کله عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ د حجاج ابن یوسف لخوانا په شهادت باندې ورسېدو، نو بی بی اسماء رضی الله تعالی عنها د خیمور وا اسماء ته نه پر ولېګل چې ودلیدو د تازوی می څنګه کو. هغه ورته فرمایي چې او تا زما د زوی دنیا خراب کړه خو زما زوی دستا اخرت خراب کو. کیف رأیت ما فعلت بعدو الله. داغینا بعد برته حجاج ابن یوسف شروع شو، کعبه شریفه رنګ کړه او په هغه طریقې د قریشو باندې چې موجوده کومه بنا ده په دې ترتیب باندې جوړ کړ. نو مقدس مکه باندې تر ټولو نو وړاندې اولینه کوټه چې مقدس مکه باندې اخودل شوې ده کعبه شریفه ده. الله فرمای په دې کې آیات بینات دي. یو د اغونه مقام د ابراهیم علیه السلام پتی کې باندې خپې کې خودل خپې ننوتل او داتیګه جګېدل او هر خواته تا د رضا مطابق خوریدل دا یو معجزه وا. دا یو خصوصیت د مقام او د خاص مکان د کعبه شریفه دا الله دا ور کړی. کعبه شریفه کې حجر اسود دا یو د جنت کانه و تک سپین و، خو چې هر کله دغه حوائز و زنانو کفارو په دوی د ګناهونو ډک لاسونه ولګول نو تور شو. او دا تیګه توره ده چې هر څوک په حجر اسود باندې لاس ولګوي په ورځ د قیامت کې به لها عینان تبصران، سترګې به وي د حجر اسود او چې چا هم په یقین باندې په اخلاص باندې لاس په لګولې وي یا اشاره ورته کړې وي نه ورته چې یا الله دا سړی جنت ته بوزه. کسان مخلصین بر اعمال ټولې به انتخاب کوي به جنت ته بیلېږي. امدارنګي آیات بینات دي. هر یو حاجی تقریبا 80 شګي دا په دادره ورځو کې ودی 80 شګي 80 لکه 80 لکه 90 لکه خلق وي اې دینه وسمره غار جوړ شي. خو چې حال ته وګوري یو غاډي یا دوا غاډي وي یا بنئ دا ستېږي. رسول الله جواب فرمایي کومه تیږي چې د الله په دربار کې قبول شوی وي هغه تیږي زی، خو چې کومه قبول شوی نه په دې ځای کې پاتې کیږي. آیات بینات دي. تاسو زمزم یو کوی دا او د هغه نه په یو ورځ کې تاسو وګورئ څومره خلک وبوتي کی. یو ساعت به ترمز خالی و نه ویني، یو ساعت به نل خراب او بند و نه ویني. مو بکله ملګرو سره زمونږ د مولوی صاحب مونږ سره په سفر کې ملګری واسد الله مولوی صاحب ما بکله کله فکر کول خالد پرسله چې لاس لکه نه پاره وی په ورځ کې خلاص واري وبچی خي اې دینه سل لکه جوړ شوی نو روزانه دا سل لکه پرسله به را رسوله او په دې چې خله دا به ډرام ته ورځوالو نو به بیا راستو دا سه خلک همو
چې غړپ به وک بیا به راخسته بیا بل پر سره راخسته بل به راخسته. دا یو آیات بیانات دي. روزي پریمان وګورا کڅومره حاجیان ورزي نرخ هغه شي قیمت د شي هغه 55 روپیو باندې خزان مړولای شي یا په 3 روپیو باندې. آیات بیانات د دومره خلکو انتظام، د دومره خلکو نظم، د دې خلکو مړې، د دې خلکو اوبو، د دې خلکو کوټې، بس الله دا نظام چالو کړی دی. فيه آیات بیانات منها مقام ابراهیم چې څوک هم دې ته ور داخل شي کانه امنه د ګنا نه په امن وي او یاده که بهر چا معصیت وکړو نه نوته. امام صاحب فرمایي څه ورته وایي نه لارې په باندې کا چې بهر شي خوراک او جهاد په باندې کا. شافعی رحمت الله علیه فرمایي چې څوک هم دنه معصیت وکوي یا د بهر نه راشي دینه غیر پر ها کعبه شریفه فنا نه ور کوي نو لهدا دینه هم نیولې شي او عذاب هم ورکولې شي. د الله دی پاره په خلکو باندې حج د بیت الله شریف دا هغه آیت دا د فرضیت په حج باندې. حج د بیت الله شریف دا چا چې وسوي سبیلا د لارې. ما السبیل یا رسول الله؟ سبیل سمعنا قال الزاد والراحله. زاد خرچه، راحله سپرلی، د تیاری یو چوکۍ په زمانه نه او دومره خرچه چې ته لاړ شي الته خرچه کې او بیرته کور ته دومره شاید کور کې وی چې بیرته را رسیدای شي. مونږ تاسو کله کله حج د دې وجه نه هم نکو چې د حج مصرف خو یا 3 لکه یا کم زیاتو خودی خواته چې دا بیا راشه او جای نمازونه حساب کا او ختمونه حساب کا او خیراتونه حساب کا تحفه حساب کا چې اوسه تجارت ته خو نه ولاړ. دغه رواج د وجه نه فرضي حج هم پاتې شي. رسول الله فرمایي چې چا باندې حج لازم شي او د ونه کی من مات ولم يحج خو په د لازم شوی وي مات ان شاء يهوديه و ان شاء نصرانيه. الله فرمای ومن کفر چې څوک کافر شي پرزیت د حج باندې فان الله غنی. کفاره کوي الله استعمال یعنی هغه څوک چې مسلمان هم وي او دای وسی او غنی هم وي نو بیا هم دا سړی حج نه کوي نو خو یا به منکر وي نو کافر شو صراحتا او یا د عمل دا سه عمل لکه د کفارو عمل چې کفار څومره دنیا پیدا کی کعبه ته راتلای نشي نو دا سړی هم کعبه ته تلای نشي. ومن کفر فإن الله غني عن العالمين. ابراهيم عليه السلام چې دا کوټه جوړ کړه قم فنادي في الناس اعلان یا لازم به اعلان کوم څوک به واوري وای بس پتا باندې ندا وعلينا البلاغ. یا ايها الناس ان الله قد بنى لكم بيتا فحجوه. او د الله پاک مخلوقاتو او انسانانو پریانو الله د تاسو د پاره کوټه جوړ کړی دا د دې کوټه حج وکوي. د پلارانو په شاکم خلکو واورید د مایندو په ګیړو کې خلکو واورید چا چې په نصیب باندې حج شوی وي لبیک لبیک جواب ورکړي. چا چې څومره لبیک زیات ویلې عمر به زیات حجونه کوي. اهل الیمن دوی زیات حج ترازی و دوی لبیک زیات پویدي هم ارق افئدتن فزلو کې نرم خلق دي. الله فرمای پیغمبره اے اهل کتابو ته او تاسو ولې د الله پایتو کافران کې گئے او اهل کتابو تاسو ولې خلق د اسلام د لارې نه بندوي. ایماندار خلکو د کفارو خبره ممنه. کفارو غرض صدا
دغه غرض دا ده چې د مسلمانانو من کې تفریقې پیدا کی که تاسو د اهل کتاب خبره اومنئ تاسو به د ایمان نه ورسته بیا هم کافران کی او حال د تاسو کفر خو ډیره بعیده خبره ده چې پیغمبر هم مخې ته وجود لري قرآن وجود لري او چې څوک هم د الله په کتاب منګولې مضبوطې کی دته د هدایت ښایسته لاره تعین شوې ده او الله پاک دته هدایت د صراط مستقیم کړی ده الله فرمایي لن تنالوا البر ایس کله به تاسو نه رسیږئ البر نیک عمل ته په طریقې د کمال باندې البر جنت ته البر تقوا ته حتی تر هغې پورې تنفقو چې تاسو مصرف کوئ مما د هغه څه نه تحبون چې تاسو مینه ورسره لرئ وما تنفقو من شیء کوم چې تاسو مصرفوئ د مال نه فإن الله به علیم الله پاک په دې باندې خبردار ده کل الطعام ټول طعام کان حلا لبني اسرائیل هر قسم طعام حلالو د بني اسرائیل دی پارا بني اسرائیل د اولادې د یعقوب علیہ السلام دی پارا الا ما مگر ما حرم چې حرام کړیو اسرائیل او یعقوب علیہ السلام علی نفسی په خپل ځان باندې د خپل نظر د وجینا من قبل ان تنزل التوراۃ مخکله دینه چې تورات نازل شي د تورات نزول نه وړاندې او که تاسو وایئ چې نه دا په تورات کې حرام شوی دی نو خو راوړئ کنه قولوا پیغمبر فاتو بالتورات راتک په تورات باندې وکوي فتلوها ویل ولای ان کنتم صادقین که تاسو په دې خبره کې رښتینی یئ خو چې هر کله تاسو په دې باندې راتګ ونه کړو تاسو پوهیږئ چې دا افترا کوي په الله تعالی باندې نو فمن افترا چې څوک هم افترا کوي جو دروغ جوړي الله په الله تعالی باندې الکذب دروغ من بعد ذلك ورسل الذين فاولئك هم الظالمون دا کسان ظالمان دي الکاذبون علی الله قلوا پیغمبر صدق الله الله رښتیا وایي فاتبعوا ملت ابراهیم الله پټول شیانو کې رښتونه ده چې ما کان ابراهیم يهودي ولا نصرانيا فاتبعوا تابع شي ملت ابراهیم د ملت د ابراهیم علیہ السلام حنیفا پدا صحات دا مائل د حق طرف تا وما كان من المشركين او نو دیل جمله د مشرکانو نا مثلکم ان اول بیت وضعا یقینا اول کوټه چې خودل شوی د لناس د خلقو د عبادت دفارا للذي خامها کوټه دا به بکتا چې په مکه مکرمه کې دا مبارکا دا برکت والا کوټه دا خیر کثیر والا کوټه دا د گناهونو د عفو کوټه دا د شړا زائده د الله سره تعلق نیولو زائده ټول خلق په یو جامع په یو وخت یو الله تناره کول لوڅ سپین کپانونه اغوستي وي مبارکا برکت والا زائده په اعتبار د رزق په اعتبار د علم په اعتبار د هر څه وهدا او دا هدایت د للعالمین د عالم د پاره ذریعہ د هدایت په دې اعتبار چې ابتدا د وحی لمکه معظمینا د غار حرانا الله تمام عالم ته کړي وهدا للعالمین او دا هدایت د ټول عالم د پاره فيه پدې کې آیات بینات پدې کې نشانې ښکارا دي د قرب او د معیت او د حب د حبیب او د خپل محبوب تعلقات دا پکې نه آیات بینات دي د رسول الله نشانه د ابراهیم علیه السلام نشانه دا ټول سره د خپل محبوب د پاکو زینو لیدن او کتنه کوي اگر بکعب روم سنگ وحشت را چکنم مرا جمال یار باید بهشت را چکنم اگر تماشای جمال حق نباشد در بهشت برکند مستان قصرها را خشت خشت وی کچیر دا محبوب
خوشحالي او د هغه رضا او د هغه لیدل نوی بیا جنت سکوما برکند مستانی قصرها را خشت خشتو خدا د جنت باغونه د جنت باغچې د جنت هر څه بیاړم کا چې سړی کعبه شریفه ته ځي خو د انبیاء او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاص مقامات وتا چې په دې ځای کې رسول الله ناسته او په دې ځای کې لمونځ کړي په دې ځای کې تګ وراتګ کړی دا هغه ځای نه سړی ګوري بینات مقام ابراهیم ومن دخله کان آمنا چې څوک ور داخل شو دی بوي په امانو او یا دا چې هر څوک ور داخل شو په صدق او په اخلاص باندې کاد امنا من عذاب النار دا عذاب د جهنم ولا سړی په امن وي ولله علی الناس د الله تعالی د پر په خلکو باندې حج البیت حج د بیت الله شریف د علامن په هغه چا استطاعت د چا وسو طاقت وی الیه د بیت ته سبیل د لارې ومن کفر چې سو کافر شي فإن الله بشک الله پاغنی بفروا عن العالمین قلوا پیغمبر یا اهل الكتاب او اهل کتاب لما تکفرون بآیات الله تاسو ولې کافران کېږئ د الله تعالی پایتون باندې عدالت علی صدق محمد صلی الله علیه وسلم فی التورات والله شهید الله گواه ده علامات او تاسو کوم عمل کوي قلوا پیغمبر یا اهل الكتاب او اهل کتاب لما تصدون تاسو ولې اعراض کوي او خلق بندوي عن سبیل الله د الله تعالی د لارنا خپل ولې بندېږي خلق ولې بندوي من آمن چاچی ایمان راوړي تبونها تاسو بوله عوجا کغلار القاد شبهات کوي وانتم شهداء او تاسو خپدې باندې پیږي شاهدان علمان تعلمون ذلك في الكتاب وما الله بغافل ند الله پاک به خبر عما تعملون چې تاسو عمل کوي یا ایها الذين امنوا اے مؤمنانو ان تطیعوا کتاسو منی فریقا من الذین ایویدل دیهو کسانو اوتل کتاب چه کتاب ورکل شویدا یردوکم تاسو با اگرزوی بعد ایمانکم فست ایمان دا تاسو نا کافرین دا ایمان نا بعد با تاسو کافران کی و کفرکم بعیدن دا تاسو کفر خوڑیر اللہ خبر دا وکیفا تکفرون سنگ تاسو کافران کے گئی حال دادا و انتم تطلع علیکم او حال دا تاسو باندې لوستلی شي آیات الله د الله پاک آیتونو طریقې وفیکم رسوله په تاسو کې د الله پاک رسول دا تاسو د وعظ کوي ومن یعتصم بالله چې چا منګولې مضبوط کړي د الله پر سي باندې القرآن حبل الله المتین فقد هدیا دته هدایت وکړې شو دته تابع دته لار خودلې شو الی صراط مستقیم اغلار برابر تا چالار د استقامت او د ایمان دا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته د دې رکو ربط